مرگ داسې یو څیز دی چې هیڅ څوک ته خلاصېدی نشي، که کافر دی او که مسلمان دی ټولې مني، انکار هم ته څوک نشي کولی. هر سړی که د مرگ متعلق عقیده شته او که نشته، دی دا خامخا مني چې یاره سړی به مري. صرف دومره ده کہ زمونږ دا ایمان دی او دام یقین او عقیده ده چې مرگ او ژوند د الله په لاس کې دی او یو خاص وخت ول رب العالمین مقرر کړی دی. هغه خاص وخت چې راشي نه ته سړی خلاصېدی شي، نه مخکې کېدی شي او نه رستو کېدی شي، او د چا به دا عقیده نه. مرگ عام خلق خو سکے چې انبیاء کرام څومره چې دي هغې هم د مرگ سکه کړې ده. رب العالمین د دواړو جهانو مبارک سردار تم فرمائی انک میت و انهم میتون. د مرگ دا سکه چې د دنیا نه د آخرت د سفر لار ده، دا به تاسو لم راځي او امت لبم راځي. افئن مت فهم الخالدون. دا کیدی شي چې ستا غوندې یو شخصیت چې د هغې د برکت نه الله دا جهانونه آباد کړي دي چې دی د دنیا نه سفر وکړي او بل څوک د همیشه جمدې پاتې شي. نو انبیا د هغې خلفا چې کوم صحابه کرام دي، علماء کرام، نیکان، صالحان، بدان هیڅوک د مرگ نه خلاصېدی نشي. مرگ خامخا به انسان لراځي. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمائی اینما کنتم اینما تکونو، چې تاسو کم ځای کې یې. دا د یو سړی نه و چې ځان له به غټه بنګله جوړه کم د مرگ نه به بچ شم، یا فلان کی وطن ته به لاړ شم د هغې ابو هوا ښه ده د مرگ نه به بچ شم، یا د فلان کی ډاکټر سره به نږدې اوسېږم د مرگ نه به بچ شم. اینما تکونو، هر ځای کې چې یدرککم الموت، مرگ به م را لاندې کوي، د مرگ نه بچ کېدی نشئ. ولو کنتم فی بروج مشیده، که تاسو په مضبوطو قلاګانو کې او په بنګلو بلډینګونو کې دیره شئ، نو بیا هم د مرگ نه نشئ خلاصېدی. مرگ خامخا به دله راځي. الله ذوالجلال دا عمرونه تقسیم کړي دي. رونو څومره عمرونه چې الله مقرر کړي و هغې تقسیم کړي دي باس. او هغه وخت کې رب العالمین دا فیصله کړې ده چې دا ځمکې او دا اسمانونه او دا کائنات او هیڅ هم لا پیدا نو. حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا که داغه د شانې داغه دا بچی را وستل، د سرو میګو په اندازه واړه واړه مخامخ یې ورته ودرول. آدم علیہ السلام د الله نه تپوس کوي الله من هؤلاء، دا څوک دي ربا؟ الله فرمایل دا ستا بچی دي، ستا اولاد تر قیامت پورې چې کم پیدا کیږي. دا سے نخی پاکی اللہ مقرر کرے وی چی آدم علیہ السلام پی جنگل اکڑا چی دا خکول دے، دا بدرنگ دے، دا روغ دے، دا رنزور دے. نو اولاد چی دا سڑی باز رنزوری نو دا پلار پی خپکیگی. نو آدم علیہ السلام زلکی خپشو چی اللہ دا باز پاکی رنزوران دی، باز گوڑیان شلیان دی، باز خشته ندی، خکولی ندی، بدرنگ دی. دا ولی وی رب حلا سویت بین عبادک، اللہ تا دا خپل بندگان دی یو شان ولی نه پیدا کول. دا سی نوی چی زما دا بچی دی یو شان ولی نه پیدا کول، که زما بچی دی خستا بندگان دی. نو اللہ دا خپل بندگان دی یو شان ولی نه پیدا کول چی ټول روغ وی، ټول خشته وی، اس عیب پکی نوی. اللہ یو ډیر خشته جواب ورکی وی دا دې دپاره چې دی زما د نعمت شکر ادا کی. که ټول یو شان وي چې روزي نو چاته دا خو چې شپه راشي نو خلکو ته د ورځې قدر معلوم شي که نه.
چې تیاره نه وي د رڼا قدر به چا سره د کم دی نو. یا چې سړی بیمار شي نو د روغ صحت قدر ورشي، که بیماری نه وي چا سره د روغ صحت قدر به کم دی. دا خو چې مرګ راځي د ژوند قدر شته، که مرګ نه وي د ژوند قدر به کم دی. نو دې دپاره مې دا فرقونه پیدا کړي دي چې دی زما د نعمت قدر وکړي، شکریه ادا کړي. کم سړی چې هغه په یوه سترګه ړوند دی، که هغه د دواړو سترګو نابینا ته وګوري نو دی به وایي زه شکر دی یوه خو سترګه مې معذوره ده، خو شکر دی چې په دواړو ړوند نه یم. که دواړه مې معذوره وي بیا به مې څه کول. او چې کم په دواړو معذوره دی ابه وایي چې یاره سترګې خو مې نشته، شکر دی خپې لاس مې روغ دی او دسماتې ځای له خو پخپله تلی شم، پرتوغاښ ځان له پخپله تړلی شم، د بل د متازی د بیجابۍ نه خو الله خلاص یم، که لاسونه مې شل به څه به مې کول. هر چا کې رب العالمین رونو داسې یو نعمت ښودی دی که د ځان نه لاندې ته وګوري د الله د نعمت قدر به وکړي، او که د ځان نه پورته ته څوک ګوري نو دنیا کې هېڅ څوک به بیا شکریه ادا نه کړي. ځان نه بره ته به نه ګوري، خواهشات په یو ځای ودرېږي نه. هر څومره چې سړي ته نعمتونه راشي د ځان نه بره ته چې ګوري نو هغې پسې ارمان به کوي، چې د هغې نه بره ته ګوري هغې پسې ارمان به کوي. که د الله د نعمت قدر ته ګورې لاندې ګوره، ځان نه لاندې ته وګوره چې تا کې یو نعمت شته او دا بل سره نشته، نو ته به د الله د نعمت شکریه ادا کړې. او بیا موږ له چې الله کوم عظیم نعمت را کړی د ایمان غوندې، وایه دا د کافرو شته نشته، دا څومره لوی نعمت. او بیا د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان مونږ جوړ کړو. د مسلمان ملک کې پیدا یو، مسلمان مور او پلار نه پیدا یو، مسلمان وطن کې پیدا یو، که مونږ امریکا کې پیدا وې، جاپان کې پیدا وې، په روس کې پیدا وې، نو مونږ به مالدارو، شکلونه به م خشتو، خو چا به خدای نه منه، چا به بت ته سجدې کولې، چا به گوتم بت ته سجده کوله، چا به عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وی. نو د مسلمان وطن کې او مسلمان مور او پلار نه او مسلمان قوم کې الله پیدا کړو، نو الله کلمه را نصیب کړه، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما غټ احسان قبول کې چې د ایمان دا نعمت بستا په داړه کې چولې دی، پام کوئ په مې احسان راوانه لوي. نو دا فرقونه مې ځکه پکې جوړ کړل چې زما د نعمت قدر وکړي، شکریه ادا کړي. چې آدم علیه السلام وکتل دی بچو ته، نو د چا د تندو نه پکې ډېرې اوچتې رڼاګانې او شغلې ختې. الله دا پکې څوک دی؟ وی دا ستا په امت کې انبیا دي، پیغمبران د هدایت رڼاګانې دي. وی د یو کس د تندي نه ډېره اوچته شغله او رڼا خطا. وی دا څوک دی؟ وی دا ستا یو نوسی دی، داود علیه السلام یې نوم دی. الله عمر دې څومره ورکړی دی؟ وی 80 کاله. نو حضرت آدم علیہ السلام ته الله خپل عمر خولو چې ستا به 1000 کاله عمري. ده چې هغه خپل عمر ته وکتل چې زما خو 1000 کاله دي، او د داود علیہ السلام د عمر یې واورېدل چې ده خو 80 کاله دي، نو چېته 80 او چېته 1000، او ته ډېر لږ ښکاره شو. الله دله خو د ډېر لږ عمر مقرر کړی دی. وی ګوره دې کې به خبرې نه کوو، دا زما فیصلې دي. د عمر لږوالی او ډېروالی یو الله سره دی، باس هیڅ څوک پې خبر نه دی، چا تم ال نه وی او نه پې څوک خبر کړي دي، نه پې فرشتې خبر دي او نه پې انسانان خبر دي. یو الله او که د الله څه بندگان خوښ یې او هغه پې پوه کړي په فرشتو کې، هغې علم هم الله سره دی، بل چاته پته نه لګي. صرف بعضې فرشتې پې خبرئ، کم چې د مور ګېډه کې ماشوم پیدا کیږي فرشتہ تے تپوس کئی، حدیث کے راضی اللہ دا با نیک بختی کے بدبخت بھئی، ڈوڑے با سمر خوری، عمر بے سو نئی. اللہ وطوئی دا مور گیڑا کے لا پروت تے، لا روح پا کے واچولے شو، امور گیڑا کے پروت تے، دون با ڈوڑے خوری، دمر با گردی، دون بے عمری، او دا با نیک بخت و بدبختی. وکل انسان الزمناہو طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اغا ولی کی پدا غاڑا کی ورطا ورواچے، یا لوح محفوظ کی کہ اللہ دا چا عمر لکلے دے کم فرشتے التا موجود دے وغوی دا لکل کئی،
هغې ته به پته خو رازداري د رازداري انسان ته پته نه لګي، انسان نه دی خبر. ما ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي چې د فلان کې څونه عمر دی او فلان کې به کله مري، یو الله ته پته ده. نو وی دې کې به خبرې نه کو، الله عمر یې ډېر کم دی، وی بس دا ما فیصله کړې ده، الله درخواست وکم لږ ولا زیات کوي، نه دا قصې به نه کوو، نه زیاتېږي. وی ښه که زه د خپل عمر نه لږ ورکم، انت وذاک دا ستا ورته فیصله ده، خو ستا به ګورې کمیږي. لکه عمرونه ما تقسیم کړي دي، لکه یو سړی 1000 روپۍ په خلکو تقسیم کړي چې دا 1000 روپۍ په دې خلکو تقسیم کړه، یو له 100 ورکړي بل له 50 ورکړي. نو که دا 100 والا وایي چې دا 50 والا سره خو لږي دي ورکه زه د خپلو نه ورکوم، نو ابه ورکړي خو هغه زر نه زیاتې کېږي، هغه همغه دي. که هغه یو له 100 په ځای هغه ټولې ورکړي، بل بل له ورکړي، بل له ورکړي، نو خپل منځ کې ته بدلي به وشي، خو چې کومې 1000 روپۍ تقسیم والا ورکړي دي هغه پې نه زیاتې کېږي، هغه همغه دي. الله چې د عمرونو کم تقسیم کړی دی هغه همغه دی، هغې کې زیاتې کمې نه کېږي. که ته ورکې ورکه خو ستا به کمیږي. وی ښه رب زده من عمري 40 سنه، زما د عمر نه 40 ورته ورکه، ما ورته وبخ. 40 خوله لري خو هغه ته خپل ډېر ښکاري چې 1000 کاله یې زه یاره 40 پکې جونګه غوندې ده، دا به دې دله ورکو. ډېر خشته بچی، ډېره ښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راکوز شو، د عمر سلسله شروع شوه او ګړی روانه شوه، نو عمر خو پښتانه وي لکه د باد تېرېږي که نه، واقعي سړی سوچو کې خپل مخکې ژوند د ماشوموالي رایات کا، نو تا ته به ډېر نږدې ښکاري. د بالغوالي ژوند د رایات کا، ډېر نږدې به راته ښکاري. د کوېدن او د واده هغه ټیم د رایات کا، نو ته به یې ګنې پرون دا څه شوي دي، داسې ده که نه؟ هېڅ پته سړي ته نه لګي. یو وخت کې مونږ ماشومانو او په دې ځمکه به هم خلپوسې کولې، تختې به را سره لاس کې وه او سکول ته بتلو، سپاره به لاس کې به جومات ته بتلو. هلکه دا داسې ولکه چې پرونی څومره زر په تیزۍ د عمر روان دی او مونږ سوچ کې بالکل نه یو. یو سکند قیمتي دی مونږ پې سوچ ونه که، یو منټ قیمتي دی مونږ پې سوچ ونه که. او زمونږ مشران بزرگان صحابه کرام یو منټ پسې به یې جړل. اوهو بغیر ذکر نه مونږ نه دا ټیم لاړ، بغیر دعوت و تبلیغ نه مونږ نه دا ټیم لاړ، بغیر د جهاد نه مونږ نه دا ټیم لاړ، بغیر د مانځه نه دا ټیم لاړ، بغیر د روجې نه دا وخت لاړ. دا څه وشو؟ مفتو کې لاړ. هېڅ د دین په ښه مونږ دا ټیم را نه وسته. دا زمونږ ناسوچي ده، بې سوچي ده، بې فکري ده، غفلت دی زمونږ. الله دې مونږ د غفلت د ژوند نه وساتي. نو آدم علیه السلام به دا خپل عمر شمیره، 40 کاله چې کم زر شو نو ملک الموت ورته راغی، ستا ټیم پوره دی. ملک الموت یو څیز دی، پیغمبر سره لږه مشوره کوي، دا د هغې عزت دی. د مشورې دا مطلب نه چې ګر پیغمبر ډېر عمر غواړي نو ډېری ورته، نه نه نه، هغه ټکي داسې وایي پیغمبر ته چې هغه هغې کې هغه کش نه شي کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله ملک الموت راته، نو حضرت جبریل علیه السلام ورسره دی او ملک الموت راغی، نبی علیه السلام ته عرض کوي چې دا یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوه، دې نه مخکې نه ده راغلی، اجازت غواړي. جلال الدین سیوطي د خصائص کبرا کې لیکلي. ډېره ښه چې داخل شو، وی چې صاحب دې خبره کول غواړي وایه. وی زه الله را لېږلی یم، که دنیا کې ژوند هم خوښي او که د الله ملاقات. ورته کې پیغمبر څه ویلي چې د الله ملاقات مې نه دی خوښ. ټکي داسې دی چې هغې کې دنیا ژوند باندې څوک څه کوي، متیاد هم پې نه کوي د الله د ملاقات په مقابله کې. چې د الله ملاقات یو سړی د رب ملاقات لذي په دنیا څوک څه کوي. خو الله دې مو د خپل ذات سره رښتونه او خشته ملاقات نصیب کړي. غټه خبره دا ده. نو د الله ملاقات ته خوښ دی که د دنیا ژوند دی خوښ دی؟ بس دې کې اوس پیغمبر ویلی شي دنیا ژوند مې خوښ دی. حضرت نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام ته داسې وکتل د مشورې په اندازه. ملګری دی که داسې مشورې په شکل خبره یې ونه کړله. جبریل علیہ السلام خو پوه شو چې ما نه مشوره غواړي. وی صاحب الله دله اختیار درکړ د دې فرشتې په خوله، باقي الله ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. ګوره خبره نورم مزېداره شوه، نورم ترسکونه شوه چې د الله ملاقات دی او بیا الله ملاقات ته شوق کې دی.
وی امضی امریکا کار د جاری کا بس الله ملاقات لازم او بیا شوق ام دی راته امضی امریکا کار د جاری کا سو دومره الفاظ د خلی مبارک نه وتل اللهم الرفیق الاعلى خدای بس هغه بهتر دوستانه او بهتر رفاقت غواړم بس عائشہ بی بی فرمایي وی پوه شوم چې اختیار وته ملو شو بخاری شریف کې راځي مونږ یې غوړه نکړو الله یې غوړه کړ دنیا غوړه نکړه الله یې غوړه کړ نو پیغمبر سره لږه غوندې مشوره کېږي خو د هغه مشورې دا مقصد نه چې دی به وایي دنیا مې خو خره د الله په موقع دا د هغه یو عزت دی بس نو حضرت آدم علیه السلام نه ملک الموت راغی وی چې دغسې مسله ده نو الله بې دما خو لا ټیم شته که نه څومره 40 کاله ویل تا داود علیه السلام له نو ورکړې وی نه ما خو نه دی ورکړی نسیه و جحد حدیث کې راځي یېري و ځکه انکار وکړه د هغې د دنیا د عالم داسې مثال دی لکه سړی خوب وویني چاته خوب یادي اچا نه یېر شي چاته نیم یادي نیم ته یېر شي یېري و یېر نو ځکه انکار وکړه نو رسول الله مبارک فرمایي اولاد باندې خبره یېرېږي او انکار کوي اغه 40 کم چې 40 کاله کم حضرت داود علیه السلام ته ورکړي دي ام په اقا 40 کم ته سالاړه یو سکند انتظار ورنکړی شو نو ما خبر هم دې پورې کولرونو عمرونه بس تقسیم دي چاله چې کم وخت مقدر دی او مقرر دی په هغې به تې ساخېږي اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون نه یو سکند مخکې والی شته او نه یو سکند وروسته والی شته دا نیټه مقرره ده البت که ظلم وشي یو انسان سره چا ظلم وکړه هغه نه به الله تپوس کوي سړی په خپله نیټه مري خو ده په خپل ګمان کې خو دا سوچ راغی چې زه ولم قاتل چې څوک وجني ټوپک راوالي او په بل سړي ډس کوي نو په خپله نیټه مري خو د دې قاتل څه سوچ دی ده سوچ دا چې زه وجنم که زه ټوپک نه رالم دی نه مري دا دا سوچ دی او که ما راواغېش دی مري دا رادس نو دی الله په دې ما سره ځان برابر مرګ خو زه راوکوم که نه جون خو زه قطع کوم تا ځان سره ما سره ځان برابر که ما سره ځان دې شریک که دې وجې نه فرمایي من قتل مؤمنا متعمدا چې قصدن مسلمان مړ کړي فجزاؤه جهنم او دونه جهنم چې خالدن قرآن شریف کې الله فرمایي هغې نه ختمېدو والا زندګي الله ته پته ده بیا نو مړ سړی په خپله نیټه مري خو د قاتل سوچ دی چې دا زه وجنم وجونکی الله دی هغه سوچ دی چې دا جون ولا ما ختم کو جون ختمونکی الله دی هغه سوچ دی چې دا دنیا نه بلې دنیا ته زه لیږم ځکه خدای ډس کوي که نه حالانکې دا څوک کوي الله په نیټه مري خو دې په خپل سوچ الله رانیسي نور نیټه نه بدلېږي اینما تکونو یدرککم الموت حضرت اسرائیل علیه السلام چې کم الله د لښکر فرشتو مشر کړی دی او د چا په لاس باندې الله روحونه وباسي هغه ته پته نه لګي یو دلته نبی علیه السلام مبارک تپوس وکړو وایي چې ته څه وباسې تا ته پته لګي چې فلان کې به کله مرب وي نه ما ته پته نه لګي او طاقت یې څونه دی حضور پاک مبارک یو ځل تپوس کوي ته چې ډېرو خلکو نه څه وباسې څنګه وباسې وایي ما سره خو په بلا فرشتې دي چا پسې یو لیږم چا پسې بل یو نظام روان دی که نه ټول کارونه خو بادشاه نه کوي چاته یو کار او چاته بل کار او چاته بل کار نو چا پسې یو لیږم چا پسې بل لیږم وایي طاقت الله دومره را کړی دی که زه په 9 اسمان کې کښېنم او دا خپلې 2 ګوتې د دې ټول مخلوق جاندار مخلوق ته ور مخامخ کړم جاندار څونه دی بوټو کې او په مرغۍ او دا څه ورته وایي انسانان او ورپسې دا په دریاب کې کبان او دا بوټ هم جاندار دي او دا 2 ګوتې ورته ور مخامخ کړم نو په 1 سکند کې د ټولو نه په 1 وخت سره راښکې شم دوی الله طاقت ورکړی دی وایي ما ته پته نه لګي وایي بیا سا څنګه وباسې وایي لږ ساعت مخکې الله اطلاع راکړي چې ورشه فلانکې به فلانکي ځای کې یا ناست به یا به ولاړي یا به ملا ساتې راواله سبب والا الله جوړ کړي او ساګانې ته راواله هغه ته پته نه لګي د مرګ علم یو رب العالمین سره دی بل چا سره نشته یو الله پې خبردار دی او فرمایي اینما تکونو کم ځای کې چې یو ځل ما یو رساله کتله یو سړي یو مضمون لیکلی دا سیاراتو ته او دغه ته سپومۍ ته او دا خلاباس چې خیږي مریخ ته وایي د دې غټ غرض په دې کې دا دی که داسې ابو هوا مونږ پیدا کړو چې مرګ نه پې بچ شو مې دا قمقل دی که غرض یې دی قمقل دی ولې قرآن مخکې وی ولو کنتم فی بروج مشیده پخوا باید دې سیاراتو ته بروج وی اوس هم ورته بروج وی
که تاسو په غټو غټو قلاګانو کې او په غټو غټو بروجو کې او سیاراتو کې ولې نه یې مرګ نه نشئ بچ کېدی. نو یو آیات باندې ستا فیصله ختمه ده، دا اربونه ډالر ولې لګې؟ که نور څه مقاصدي نو بله خبره ده، خو که دې لځې نو دا فیصله خبره ده. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات لاندې لیکي، مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن کې ته نقل کړی ده. یو ښځې ماشومه وشوه، نو یو غلام ورسره مرئی، پخوا خو دا غلامانو امرئی ته یې ویې لاړ شه اور راله چې تره پیدا کړه، ځکه د ولادت په وخت کې د انسان ګرموالی دا پکاري، وی ورشه ماله اور پیدا کړه. نو دا غلام شپه ده بار راووت، چې څنګه بار راووت نو یو غیبي سړی وله مخې له ورغی. نو هغه غیبي سړی دی غلام ته وی ویله دې ښځې څو شو؟ وی لورې وشوه. وی ښه دا به سلو خلقو سره بدعملي کوي، زنا به کوي سلو سړو سره، او بیا به مرګ د جولاګي نه. دا غلام یړه کې سوچ کوي چې دومره پلیته جینۍ ده او پیدا شوه او سل بدعملی دا جینۍ کوي، راشه بس بېغمه کا. دا هغه اور تکل یې پرېښود او چاړه ته یې ګوتې کړې، ورغرې واله هغه ماشوم یې په دا خېټه وواله، چې کومه پیدا شوې دا پوټینۍ ماشومه په دې خېټه یې وواله، وینه ترې روانه شوه، دی وتښتېد. دا هغې ماشومې خو مور علاج وکړه، الله جوړه کړه. دا مونږ پښتانه وایي که نه، وایي چې سر وله د تیږې لاندې که، خو چې الله وله فیصله نه کړې ته یې نشي وجلی. داسې ده که نه؟ هغه ماشومې خو مور علاج وکړه او رب العالمین هغه ماشومه جوړه کړه، هغه ټیک شوه او دا سړی وتښتېد. دې لاړ چې ته دشت او صحرا او بیابان ته، ځکه چې ماشومه مې مړه کړه پوټینۍ، وتښتېد. دې څنګه لاړ هلته ځان له خپله مزدوري او تجارت وغیره شروع کړ، د له خدای ډېر مال ورکړ، ډېر زیات مالدار شو، ډېر لوی دولت یې وګټه. دومره مالدار شو، غلامان او خادمان او هغه زمانه کې اوښان وغیره چې کوم مالونه او دولتونه و، راشه لکه دې خپل وطن ته لاړ شه چې کوم کلي نه راتښتېدلې او تا څوک څه پېژني. نو خو بلا کلونه تېر شو چې زه هلته نه ویم، ما څوک څه پېژني. راشه هغه خپل کلي ته راغی، دې خپل کلي ته، دې زوړ کلي ته ځان له ښه مزېداره بنګله جوړه کړه، ځمکې واغېشتې، تجارتي منډۍ وغیره د دنیا سامان شو. ښځه یې لا نشته، واده یې نه دی کړی. غلامان دي، مریان ویندې دي. یو بوډۍ ښځې ته وایي یاره داسې جینۍ راله وګوره چې د هغې نه په دې ټول کلي کې ښه شته جینۍ بله نه. یاره یو جینۍ خو شته، ډېره زیاته خوبصورته ده، او ډېر لوی امیران او بادشاهان یې خپلو بچو ته په نکاح غواړي، خو لا فیصله نه ده شوې. نو که دې خوښی ته مالدارې او ډېره زیاته خوبصورته ده او په دې ټول کلي کې د هغې د ښه شتوالي د حسن شهرت دی، جینۍ درته ولې ونه کړم؟ وی ډېره ښه ده، یو نظر خو به یې ګورو، ډېره ښه ده. خیر هغه نکاح مو شو، واده مو شو. چې واده شو، دا جینۍ له دې سړي نه تپوس کوي چې ته خو مالدار یې، زه درته په نکاح شوم. خو دا تپوس ته نه کوم، لاول دا تپوس کوم چې خوښه دې م شوم که نه. یاره وي بس نورې خبرې پرېږده، خو زما زړه کې چې څومره ستا محبت او مینه پیدا شوه نو دومره مې بل هېڅ چا سره نشته دی. د ښه زما م خوښېږي، زما م در سره ډېره مینه ده. دویم تپوس ته نه دا کوم چې ته د بار نه راغلی زمونږ د کلي ته، او دلته یې بلا بنګلې منګلې م واغېښتې او ځمکې او جیدادونه دې م واغېښتل، مال دولت ته م بېل شو. ته یې څوک؟ اوس خو مې خاوند دی، الله ته ووایه د کوم ځای نه راغلی؟ خپل شجره نسب څه خو راته وښایه، زه خو د دې کلي م ته د کوم ځای؟ وی ښځې هلته ته وویم، وی زم د دې کلي یم. ته د دې کلي د کوم ځای؟ وی دقسې قصه یې ورته وکړه، یو ښځې سره غلام وم او د هغې ماشومه پیدا شوه، زه هغې اور پسې ولېږلم او بار یو سړی مخې له راغی، ما ته وی چې د دې ښځې څو شو؟ مې چې جینۍ شوه، وی چې سلو سړو سره به دا بدعملي کوي او بیا به د جولاګي نه مرګي. بس ورغلم هغه جینۍ مې په خېټه وواله چې ودرېږه، یو جهاد وکړو، دا به پلیتېږي او پلیتي به کې راشه مړی کا، او هغه تښتېدلی م، بیا مزدوري او قصې پسې مې وکړه. خدای دا دونه دولت او مال راکړه. وی ښه، وی هغه جینۍ خو زه یم. هغه ښځه ورته وایي، وی ته څنګه؟ وی ها زما دا خېټه وګوره چې په چاړه دې والې یم. ما ته مور قصه کړې ده چې دغه ته پیدا شو، یو غلام مې ولېږه اور لو، پته یې م لو کړو، خېټه یې د لو شله او تښتېدلی دی. هغه زه یم، مور راته را قصه کړې. وی ښه زه اوس هر څه چې دي اوس خو مېړه ته پروت یې پرېږدم، خو دی نه جدا کوم، دی نه طلاق نه در کوم. خو دا تپوس ته نه کومه چې ما ته یو هغه غیبي سړي ویلي و
چې دا به سلو سړو سره وی سړیه نورې خبرې پرېږده، خو واده په واده ده چې یو بل سره به یو. بلکل وی همدقه چې تا ته غیبي سړي سې ویلي هم هقسې خبره ټیک ده. ته مې یو د پاسه سله مې سلو سره مې غلطي کړې ده، ګناه کړې ده، او تا سره مې بس نکاح شوه، هغه هم رښتیا شوه. وی ښه اوس به داسې کوو چې تا ته هغه سړي غیبي څه ویلي ما ته یې وی چې د جولاګي نه به مرګي، نو ښه خشته بنګله دله داسې جوړوم چې هغې کې پوټې سوړم نه چې د جولاګې پکې را دننه نه شي. دا مفتی شفیع سے معرف القرآن 2 جلد کې لیکلي دي. سورت نساء کې دا آیت راځي. بنګله یې وله ښه اعلی قیمتي هغې نه خشته جوړه کړه، او نوکران یې دې دپاره مقرر کړل چې تاسو به روزانه سهار او ماښام د دې بنګلې صفایي کوئ، جولاګي چې نیسئ ټک ورکوئ وجنه یې. او ښځې به چې جولاګي ولیده او بیا خندلی دې نه به د ما مرګي، دا ما وجلی شي. یو ځل خاوند او دا ښځه په یو کټ کې ملاستي پراته دي جولاګې په دیوال د پاسه. ای سړیه وی ته څه وایې چې د دې له لاسه به زما مرګي؟ وی او ما ته هغه غیبي سړی وي اورېږه وي چې په خپل لاس یې مړ کړو. چې ورپاسې د هغه دیوال ته جولاګي دی ټس ورکړ، لاندې را پرېوته، چې را پرېوت دې پې خپه راښکه. دې بعضې جولاګي تاسو خیال کړئ داسې غټه غوندې دا لنډې غټې ډبلې دا ټول د زهرو نه ډکي، چې څنګه را پرېوته او دې پې خپه کېښوده هغه زهر یې نوک ته لاړل. نوک یې چې ته معمولي زخمي هغه د هغې نه د خپې د کینسر بیماره شو هم د هغې نه مړه شوه. دا ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي، معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب ته نقل کوي. اینما تکونو یدرککم الموت، مرګ نه شي بچ کېدی. هر ځای کې چې د الله د کتاب فیصله ده. ولو کنتم فی بروج مشیده، نه د بلډینګ بچ کولی شي او نه د بنګله بچ کولی شي او نه د سیاره بچ کولی شي او نه د څه ورته وایي بلټ پروف دی که څه شی دی ګاډې بچ کولی شي. خو چې یاره وخت دې مقرر شو، که دې مقرر نی نو سر د کاڼي لاندې او د غر لاندې کم د نه څوک ساه نشي ایستلی. دنیا کې چې څومره ټیم د چا دی هغه ټیم به پوره کوي، بیا به آخرت ته سفر کوي. خو چې مرګ راځي څنګه چل بی؟ زنکدن ورته موږ وایو، عربی کې ورته نزعه وایي. نبی علیه السلام فرمایي 2 قسمه انسانان دي، یو نیک عمل دی او یو بد عمل دی. د نیک عمل نه چې سوځي نو دا فرشتې ورته راښکاره شي او دا د ستورو په شکل دته ښکاري، ناګهاني نه راځي چې په ده هیبت راشي، د ستورو په شکل یې دی ویني. نو دې په دې کټ کې پروت دی، وایي دا خو ستوري دي، پړقار او چراغان دې ورو ورو رانږدې کېږي رانږدې کېږي رانږدې کېږي، چې رانږدې کېږي هغې نه شکلونه جوړ شي. دا خو څوک شکلونه والا دي، دله دې خواله راشي، چې دې خواله راشي به دې پې پوه شي دا فرشتې دي، نوراني مخلوق. چې کم پکې د سا فرشته د هغه ورته کښېني. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د دقه ځای نه دته الله جنت هم وښیي دوزخ هم وښیي. هر انسان له الله جنت کې ځای پیدا کړی دی او په دوزخ کې. خو چې څوک جنت ته لاړ د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکي، او چې څوک دوزخ ته لاړ د هغه د جنت ځای الله بل مسلمان له ورکي. هغه ځای ورته وښیي هغه ستا عمل وکړو دا ځای د نه بند شو، دې نه خدای خلاص کړي او بیا ورته الله جنت وښیي. وایي چې اوس د نه سوځي که نه هغه جنت ته ور روانې، نو دې خوشحاله شي. نو چې سړی خوشحاله نو په معمولي تکلیف سړی بیا نه پوهېږي. نو هغه فرشته ته هغه روح راوالي، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه فادخلي فی عبادی وادخلي جنتي. ساتې والي او هغه ساتې په داسې اسانتیا وځي چې لکه د مشک نه یو څاڅکې اوبه وځي، نو مشک پې نه سورې کېږي او مشک ته پې نه څه تکلیف رسېږي. دقسې را ساتې راوباسي، او چې څنګه یې راوباسي نو نورې فرشتې وي، د ده ډیوټي ختمه شوه، دې نورو فرشتو له ورکړي، ملک الموت ډیوټي ختم. هغې وله د جنت نه یو خشته کفن راوړي، لکه وجود یې دلته په ټوکړې په کفن کې بندېږي، هغې له جنت نه وله د ریخمو اعلی کفن راوړي، هغه روح په هغې کې ونغاړي او دا بره روان کړي. بره علیین صدر دفتر کې د دې اندراج کوي، هلته وړي. نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي په دې لاره چې څونه فرشتې دي په فضا کې په دې اسمانونو کې، په هغې خوشبویۍ د دې روح لګي، نو هغې ورته دعاګانې کوي. خو پوهېږي چې دا د روح خوشبویي ده. ای فلانکي د فلانکي زویه په ښکلي نوم یې یادوي، الله دې دله جنتونه درکړي. نن ستا د برکت نه په موږ څونه ښکلې خوشبویي ولګېده. نو بره یې علیین ته هلته اندراج وکړي. نو بیا که شهید دی یا نیک سړی دی
نو فردوس جنت ته لاړ شي، کني په نورو جنتونو کې وي، خو د خپل بدن سره چې دا بدن په دا خاورو کې پروت دی یو تعلق شته. او کدی بدعمله دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دا فرشتي ولا راشي په ډېر لوی هیبت باندې، الله دې مساتي. هغه فرشته لیدل دونه خطرناکه ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل د ملک الموت اسرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو، وی ته چې نیک سړي له په کوم شکل راځې هم راته ځان وښایه، او چې بد له راځې هم راته ځان وښایه. وی طاقت به ونه لرلی شوې نه ماته وښایه. نو وی ښه شاکه اوس راته وګوره. نو چې ورته یې ځان وښو نیک سړي له، او بیا د بد هغه نو چې د بد هغه یې ولیده نو بېهوشه شو. ملک الموت ورته ناست و، په زړه ورته لاس راکاږي او خپې ولمږي. چې کله هوش کې راغی نو بیا ته چا وروسته تپوس وکړو، وی څه حال و؟ وی لنډه خبره دا ده چې که یو ډېر نیک سړی وي او الله جنت ورنه کي که نه، خو د مرګ په وخت کې د دې فرشتې دا شکل وویني نو دا خوشحالي موله ډېره ده، دومره ښکلي شکل سره راځي. او که بدعمله سړی چې ډېر زیات بدعملی هغه له الله دوزخ ورنه کي که نه، خو چې د مرګ دا فرشته وویني نو دا سزا موله ډېره ده. وی قسم دی چې بدعمله له په کوم شکل راځي او ما ولید په هغه شکل، دا تک تور شکل او شنې سترګې او د خولې او د پوزې نه د اور لمبې وتې، ټینګ نه شو ابراهیم علیه السلام غوندې فرشته او دا پیغمبر او په ځمکه را پرېوته. دا فرشته ولا راشي په دې څخه شکل دا ساتې راوباسي. نو حدیث پاک کې راځي دا روح ته په دې رګونو کې پټېږي او دې په زور راکاږي. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپل مثال ورکي، وی په دومره تکلیف ته دا سو باسي لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې راکاږي. دا لمبه نه کوي، دا مالوچ لمده دي، دقسې دا روح ته په دې رګونو کې راکاږي. او زمونږ بعضې علما مثال ورکي، وی داسې مثال دی لکه یو اونه چې د ازغو ډکی او دا د انسان په دې وجود کې بند دی او د هغې یو یو څانګه په دې رګونو کې خوري او دا اونه ترې راکاږي. وی داسې ته دا سا راښکلی شي او چې راکاږي نو دې سره ته د رګونو د وجود دا قطرې بار روځي. د هغې فرشتې ډیوټي ختمه شوه او ده ته هم دغه وخت جنت او دوزخ وښی. هغه مخامخ جنت او تعالی الله مقرر کړی هغې نه محرومه شوې. ښه یا که کافر دی خو مطلقا محرومه شوې، او که مسلمان بدعمله دی نو وی څه وخت دپاره به دې ته نه ځې، ښه دوزخ ورته وښی، وی هغې له به ور روانې. نو د باندې نورم تکلیف راشي. دا ساتې وباسي نورې فرشتې ته والي. نو څښا ټاټ نه دی دا پخوا مونږ سکولونو کې پکې ناستو، دا د سوتلی ټاټه هغه د خاورو ډک د دولو ډک دقه څښا ټاټ یې راوړي بدبویه، هغې کې دا روح وله بند کړي. دا مړي بر اسمان ته چې هلته به اندراج وکړو. نو په فضا کې چې کله دا روح یې روان کړي نو چې دا کومې فرشتې دي نو هغې خیرې کوي او څښا نوم یې اخلي، ای فلانکي د فلانکي زویه خدای دې هلاک کا، که تا بد عمل نه وې کړی نن ستا د برکت نه په مونږ بدبویي نه لګېده. نو بر اسمان ته ورسئ. نو د اسمان دروازې ورته نه کولاویږي. لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. نو دا هغه ځای نه راوغورځئ. نو د ځمکو لاندې یو بل ځای سجین ورته وایي، هلته د دې د روح اندراج وشي. روحونه د یو بل نه تپوس هم کوي. علیین ته ورورسي تپوس ته کوي فلان کې څنګه و، فلان کې څنګه و. نو حدیث کې راځي یو نه تپوس چې فلان کې څنګه و، وی خو د ما نه یو میاشت مخکې مړ دی، دلته نه دی راغلی. نه وی دلته خو نه دی راغلی. هغې بس افسوس وکړي خو معلومیږي دا چې هغه جوړ سجین ته تللی. نو مسلمان خو د مسلمان د روح تپوس کوي که دلته راغلی دی که نه دی راغلی. معلومیږي دا چې بعضې نافرمان او فاسقان به هم سجین ته روح ته هغه ځای نه بیا د دې وجود سره خپل کنیکشن او خپل ربط او تعلق وي. عذاب او خوشحالي روح او بدن دواړو ته میلاویږي. تېره جمعه مې درته ویلي دی خو د ساده وتو هغه تکلیف دی او خوشحالي د رب العالمین د مونږ دغه تکلیف نه وساتي. اوس به مونږ څه کوو چې ساتي وځي د انسان نه. نو د دین مسله داسې درمو یو څو مسایل درته ویم د دې مطابق. د دین مسله داسې ده چې سړي نه کله سوځي او ځنکدنې شي نو ته ورته د کلمې شهادت تلقین وکړه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا ورته ووایه، ورته مه وایه چې وایه. ولې په تکلیف کې دی هسې نه خولې نه ګډې وړې ونه خېږي. ته وایي چې نه یې وایم او زور چغې م پرې مه وباسه. په طریقه ځان سره ته ذکر کوه، نو که د هغه ژبه ورسره په دنیا کې بلده کړي نو خوله به یې پرې وړقي، او که ژبه یې نه بلده نه وړقي. زموږ باباجي به یو خبره کوله، تاسو ته به یاد وي. هغه به یو سړی و، هغه به دا ګډې چیلې سرولې، کار یې ټول همدغه و. مونځ یې چېرته نه کوو نه یې چېرته اودس کوو. نو ګډو ته به هر وخت ډرې ډرې کوي که نه. نو چې کله مړه کېده نو مور ورته ناسته وه، کلمې شهادت یې ورته وې او هغه یې ډرې ډرې ډرې
ساته وته مور ته بچي وی ډر راوي او ډر رالاړي. نو که جبه د کم سیس سره بلده دا اقبه د پخله راځي، که د الله ذکر سره او د خپل حبیب د نبی علیہ السلام مبارک سره ستا د درود سره شوق او مینه په دنیا کې وا، الله ظلم نه کوي او الله زیاتې نه کوي. الله ډېر مهربانه ذات دی. دغه دواړه نومونه به په دې اخر وخت کې په داخله راولي. او کنه دنیا کې د کنزلو سره او بدعملۍ سره او غیبت سره او کنزلو سره او سپکو سره جبه بلده و الله او رسول سره دې نه بلده کړي، تمامه کوه بیا ګرانه خبره ده. نو ته به ورته کلمې شهادت وی به نه چې وایه اوره ووته، ممکن ده جبه پې وخوځي. د چا جبه وخوځي د نبي علیه السلام فرمایي چې اخر وخت کې په کلمې شهادت په خولې راله جنت ته به لاړ شي. او که جبه ونه خوځېده نو خیر دی، دا مه وایه چې دا بدعمله لاړ، نه بس انسان دی کیدی شي پټی پې خوله خوځېدلي تا نې اورېدلې. او که ګډې وډې یې وي نه ویم یا دا نو هم خیر دی، دا به نه وی چې دا کافر مړ شو. به دا سړي به جنازه هم کوي، ممکن د عقل یې په ځای ني. بعض انسان دغه وخت کې عقل بې ځای شي، لیونی شي، نو دی به پوهېږي نه ناپوهتیا نه به د الفاظ ویني. خو که دغې وخت کې ګډې وډې وی الله دې مساتي او د کفر خبرې یې وکړې، نو ته به دا فیصله پې نه کوې چې د کافر شو، اخر وخت کې د کفر خبرې وکړې، ته به دا وی چې مسلمان دی، عقل یې بې ځای شوی دی. د ځنکدن سخته پې راغلې ده، نه پوهېږي ځکه دا خبره کړې، په ناپوهتیا به یې وله ورغلی. باقي خدای پېشاغي باندې الله خبر ده. خو ته کلمې شهادت تلقین به ورته کې. نو که جبه پې وخوځېده نو بیا ورته مه وایه، بس چپ شه، بار بار ورته مه وایه، تکلیف دې په ده باندې. که د دنیا څه خبرې دې میانځ کې وکړې بیا ورته ور یاده که، او که د دنیا خبرې ترسو نه کړې بس دی خیري کلمه ده، غږ ورته مه کوه بیا. دغې وخت کې سوره یاسین ویل پکار دي. سوره یاسین کې د آخرت متعلق آیتونه دي، او نبی علیہ السلام فرمایي چې الله د روح وتل ورسره اسانوي. سوره یاسین ورته ووایه. خو څوک به ورته وایي؟ زوی دې ورته وایي، پلار دې ورته وایي، رور دې ورته وایي، ښځه دې ورته وایي، خویندې دې ورته وایي. پردی ښځې نه ګورې، زمونږ په وطن کې دا غټ رواج دی، جرینګه وله راغونډه کړي، ټولې پردی ښځې راشي او جینکۍ ته ګیر چاپېره کښېني او سوره یاسین ورته شروع کړي. دا خو سخت د ګناه پې ګټې، پردو ښځو ته کتل خو ګناه ده. او د ځنکدن دې وخت پام کوئ هغه ښځې چې د ذو رحم محرم ني نږدې رشته داران چې هغه ورته رانولې، ګناه په اخر وخت کې ونه ګټئ. نو کلمه سوره یاسین ورته ووایه. سوره رعد هم یو حدیث کې راځي چې د هغې تلاوت ورته وکړې. دې سره رب العالمین اسانتیا راولي د روح د وتو. چې کله ساعت وخېږي نو علماو پکې لږ غوندې دوه هیئته لیکلي دي، دوه شکله، خو اسانه دا ده چې داسې طریقه ورسره وکړه چې مخ وله دې قبلې ته راولې، لږ وله مخ یو پوټې قبلې ته تو کړه. کټم وله دغه وخت کوشش وکوه چې دې خوا کې چې شمال ته سر شي او جنوب ته خپې شي او مخ یې قبلې ته شي، لکه سړی چې سنت څنګه سموي، مخ وله قبلې طرف ته کړه. او بیا چې ساعت کله وخېږي زنه وله وتړه چې خوله یې کوله پاتې نه شي په رومال باندې، په اسانه په نرمه. او خپې وله دواړه یو بل سره وتړه چې خپې واضح نه شي، خورې که وله خپې، او سترګې وله پټې که. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی سړي نه چې سوځي نو دا سا چې رواني دا سترګې ورته ګوري، د ټول وجود نه د سترګو نه اخیري د انسان سوځي، سترګې وله ښه په اطمینان باندې پټې کا. بس دا خو د ده د ځنکدن سره تعلق ستا عمل و، خبره خلاصه شوه. بیا چې څو نظر کېږي نو جنازه پې وکړه. زمونږ په وطن کې ډېر غلط رواج دی، نن به مړ شي سار او سبا سار دې جنازه راولې، وارثان یې را رسي، وارثان دې یا راورسي یا دې راونه رسي، وارثان پې څه کوي؟ دا غلطه خبره ده. څومره زر چې کېدی شي جنازه پې کوه، شپې ته یې مه پاتې کوه. که د شپې یاره قبر کنستل ممکن او که ممکن نو خیر دی، بیا سار ورته جنازه وکړه. بیا ورپسې دویمه مرحله رونو د لمبلو ده او د کفن ورکولو ده. د لمبلو دپاره مسنونه طریقه لږ ځان په دې پوه کړئ. زمونږ خلک په لمبلو کې هم غلطي کوي، خپلوان او دوستان او رشته داران راغونډ کړي او د خپل مړي عیا پې والي، دا سخته ګناه ده. وشه هغه ماما ته مې اواز کا، ماما زوی ته مې اواز کا، ترور زوی ته مې اواز کا، هغه دوست هغه ته اواز کا، مړه پلان کې ته اواز کا، بیا به خفه شي چې ما ته هم الو نه وي، دا روجې پې خورې، دا پې د خپل مړي بېعزتي پې کې. سبا هم دغه وارثان ورپورې ټوقې کوي، څوک یې خولې وازوه، څوک یې سترګې وازوه، څوک یې پلانکي ځای باندې ویښتو، څوک یې نوکان یې غټو، څوک دا وي څوک دا وي، ټوقې ورپورې کوي. او دا خو هېڅ پته نه لګي، ممکن ده چې په دې تختره دنه سودسمات یې لاړ شي، هېڅ پته نه لګي، خو پروت دی د هغه خو پته نه لګي. نو دا ګناه مه ګټه او جرینګه وله مه راغواړه. شریعت وایي صرف هغه کسان، زوی پلار مړ دی زوی دی ولمبئ، رور دی ولمبئ، زوی مړ دی پلار دی ولمبئ، رواره دی ولمبئ،
ماما دی ولمبی، دا نږدې رشته داران دومره کسان دی ولمبی چې څونه د ضرورت مطابقي، بس زیاتی به نه کوي. زموږ مولوي صاحب د الله په قبر انوار نازل کړي، ما ته به دا وصیت وګورې چې نه ما باندې جرینګه غونډه نه کړي، زموږ په دې وطن کې غلط رواج. یو زوم او دوه مې دارونو، بس یو اکبر جان مولوي صاحب دی خدای وبخي، هغه مشر و سکین آیا اقبال حسین بچا سره ډېره مینه ونه، هغه به د هغه اوبو خدمت وکړه. بس زیاتي مو نه څوک خبر کړي دی او نه م څوک راغوښتي دي، د دې نه بغیر کېدی نه شو. نو بیا ولا د لمبولو انتظام، لمبولو کې سری لږ سنت طریقه باندې ځان پوه کې. صابون باندې مونږ نن سبا خلک صابون استعمالوي، خو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د بیرې پاڼې اوبو کې وخوټ کوئ. نو د بیرې خوار دی شته که نه، په سنتو به عمل وشي. د بیرې پاڼې په اوبو کې وخوټ کوه چې کوم اوبو باندې لمبې، او لږې غوندې اوبو کې کافور، خو دا زمونږ د کافورو ګولۍ نه دي، دا بیکاره شی دی. کافور لږ قیمتي شی دی، په ساري سره میلاویږي. نو کافور لږ راوړه او ځان له په یو لوټک اوبو کې هغه مستقل بیل وخوټ کوه، هغه په هغې کې ګډې کا. اوبه به دومره نه ګرمې چې مړي ته پې تکلیف وي، لږې اوبه تړمې کا. بیا چې لمبې نو قبلې ته ولخپې کا. اگر چې علماو دا بله طریقه هم ښودلې چې دا وختي ماسک نه درته ووایي، خو دا طریقه لګوي پوټۍ ښه ده. قبلې ته ولخپې کا، نو رخاته ته سر کا او سر ول اوچت کا چې رده دا مخ قبلې ته شي. او که په دې بله طریقه کې چې شمال طرف ته سر شي، جنوب تخپي شي او مخ قبلې ته شي، دغه طریقه به علماو لیکلې ده. سر ول اوچت کا، لاول ورته استنجا وکړه. استنجا چې کې د هغې نه مخکې داسې وکړه چې په عورت ورته یو کپړه واچوه او جامې به ترې وباسې. څونه چې پورې دې وس کېږي نو جامې به شلی نه. خلک کمیس زر اوشلی، دا خو دې ګناه وکړه، اسراف دې وکړه. کمیس دې ښه په اطمینان په قلار وباسه، ښه په اطمینان، پرتوب دې ښه په اطمینان وباسه، او پر عورت د پاسه ورته یو څادر ور واچوه چې بېعزتي را نه شي. او پټ ځای کې نور څوک بلکل مه پرېږده، دوه درې کسه بس کافي دي. بیا چې استنجا ورته وکړې، استنجا به هم لاس ته به ټوکړه واچوې. زمونږ په دې وطن کې خلک کڅوړې جوړوي، لاس ته به کڅوړه واچوې، نو په هغې به دې مړي له استنجا وکړې. بس اوبو سره استنجا کافي ده. د بر نه پې اوبه واچوئ په لوټه او په ګس لاس باندې ورله استنجا وکړه. بس بیا هغه کپړه وغورځوه، استنجا قصه خلاصه شو. بیا د هغې نه پس بعضې علما وی خوله وله کنګال کا، پوزه کې وله ګوته ووه، او بعضې علما وی نه، وی که سړی په لویه بیا داسې کې جنابت کې یا ښځه په خپله بیماری کې مړه وه، او یا د بچو د ولادت په بیماری کې مړه وه، نو خوله وله ووینځه او پوزه کې وله ګوته ووه. او که چرتې داسې نه وه نو د خولې او د پوزو اوبو اچولو ته اړو ضرورت نشته. سر وله د ټولو نه مخکې ووینځه، په صابون دې زمانه کې صابون شته، او ګیره وله ووینځه. یاره که ویښتې وو دا وله ووینځه، ګیره او سر وله ښه مزېدار پاک صفه ووینځه په هغه اوبو باندې. خو ګوره یو خبره بله م وورئ، د مرګ نه پس د مړي ګیره خریل ډېره لویه ګناه ده. بعضې خلک نه یې راوغواړي راشي ګیره وله وخورایه. الله اکبر، ګناه وله اوس الله پرېږده که څه ډکي نیمې ښکاري وله ښه خبره ده. دې څه اوس ودیږي چاته په دنیا کې چې ته وله اوس ګیره خری. نوکان پرې کول وله منه دي، ویښته پرې کول د مرګ نه پس منه دي، او ګیره خریل وله منه دي، ښځې له سر ګمنځول منه دي. ګومند مومند به وله نه وی، خوشبویي پورې کول په ښځې له په سر او په دا قصې پسې اوس بندې شي، اوس به د شریعت مطابق عمل شروع شي. دا ځکه درته وایم چې چل زده کې یو شی پلان کې راولی چې وی لمبئ. قطعا زمونږ فقهاو لیکلي چې څوک رواجي غاسل وي او مړي لمبئ، هغه پسې مونځ مکروه دی. پردو سړو باندې خپل مړي به لمبئ، خپله چل زده کې. سنت طریقه نه شی کولی، هسې پې اوبه واړوي هم کافي ده، خو دا سنت طریقه ده. نو سر به وله او ګیره به وله ووینځې په صابون، اسانه طریقه ده. بیا به یې ګس طرف ته واړئ، یو کس به رسوي چې هغې سره اړی راړئ. نو ښې طرف وله باندې اوبه واچوه، 3 ځله به سر ووینځي ګیره، 3 ځله په ښي طرف باندې اوبه واړئ. په داسې طریقه به واړئ چې هغه اوبه ګس طرف ته ورسي، اوبه یې مږې ورسره. یو ځل اوباړئ لکه سړی چې لامبي، بیا به یې د ګس طرف ښي طرف باندې راواړئ. نو په ګس طرف وله 3 ځله اوبه واچئ صابون سره، یو ځل صابون ومږه، بیا پې اوبه واړو چې صابون تې لاړ شي چې ښي طرف ته اوبه ورسي. بس دا خو لمبل شو. 3 ځله سر ګیره او 3 ځله په ښي او 3 ځله په بس. دا چاردام خبره مې هېره شوه چې چاردام به وله وکړې د استنجا نه پس. چاردام کې دا مړوندونو پورې وینځلو ضرورت نشته، نه د خولې او د پوزو ضرورت شته. خوله او پوزه مه وي چې انسان په لویه بیا اودسۍ کې یله
یا زنانه په خپله بیماری کې یا د بچي په بیماری کې مړه شي لاسونه به څنګلو پورې ووینځي مخ به له ووینځي څنګه چې سړی چارهدام کوي سر باندې مسه به وکړي خپې به له ووینځي د هغې نه پس دغه د غسل طریقه ده بیا هغه د کافرو اوبه چې کمې پاتې دي ښي طرف ته به یې واړی ګس طرف ته نو په ښي طرف به ول هغه اوبه واړی 3 ځله او بیا به ګس طرف ته واړی نو په ښي طرف ته واړی نو په ګس به ول 3 ځله اوبه واچوې بس دی غسل شو اسانه خبره ده که په دې طریقه نه پوهېږي دا سنت غسل دی نبي علیه السلام کړی دی نو که هسې دې پې د غسل په نیت اوبه واړولې او وجود یې لون شو دام کافي ده بیا به لږ غوندې دا سټ و سر ولر اوچت کې په دې خېټه به ولې لږ لاس راکاږي ولې انسان دی که اودس ماتې ته چېرته لاړ نه شي نرم لاس به ولې راکاږي نو که اودس ماتې ته لاړ نو هغې د پس د لمبو حاجت نشته هغه لاس یې ووینځه بس کافي ده خبره نو ګوره انسان دی که دې وخت کې پردي خلک د سړي او د اودس ماتې ته لاړ چې څومره شرم شو دقه د ښځې د لمبولم طریقه ده او د سړي به نږدې سړي لمبوي ښځه به چې کومې نږدې ښځې وي ورسره مور لور یا خور دا زمونږ ښځو کې ډېر غلط رواج دی خپلې زنانه ورته نه را نږدې کېږي د بار نه وله ښځې را غواړي او په هغې یې لمبوي دا سخته ګناه ده ولې غم مې دی دړ مې دی غم دړ پرېږده د خپلې ښځې لمبولو کا چې دا کم نږدې وي او چې کم ماشوم نابالغه راکوټ وي نو هغه ښځې هم لمبولی شي او سړي هم لمبولی شي ښه کفن به وله ورکړي د سړي 3 جامې دي یو کمیس ناګنډلې کمیس تاسو دا خلک پې پوهېږي او یو صادر ازار ورته وایي دغه کمیس به د ګیټو نه یو 4 ګوتې اوچت دونه به ورې بعضې خلک د کونډو پورې کمیس کوي دا ګناه ده او دا چې کم غټ صادر دی دا به د خپو د نوکانو ناړی او 3 لفافه به د هغې نه هم غټي زمونږ په وطن کې 2 صادرونه په یو کچ خلک کوي نه دا یو صادر د دواړه به غټي ده سر نه به مولیدلي د نوکانو نه خو دا دویم صادر به لږ غوندې غټي په خبره خو پوه شوې او بل به څه چل کوي ورسره بل به یو څو تخې وله جوړې کړي چې هغه یو صادر هم پې خپو ته وتړي دا بل هم پې وتړي او تاسو چې پټکي ورته وایئ یو د کونډو سره یو د املا سره یو د اوږو سره دا دې دپاره چې دا کفن پې وتړي چې په لارې ته هوا یو نسي او قبر ته یې پې بنده ښکته کوي د دې ضرورت دی کمیس ناګنډلې لاول ورته دا خواره کي په کټ کې مړې پې د پاسه سملی کمیس ور واغوندئ بیا پې لاول ګس طرف واړئ یا پې ښې واړئ زمونږ دا کمیسونه په غلطه جوړي زمونږ دا ګس د پاسه دی او دا ښې لاندې دی داسې ده که نه ده دا ګورې شریعت کې داسې نه دي خو درجان یې نه جوړئ نو دا ښې د پاسه پکار دی نبي علیه السلام به داسې کول ښې د پاسه پکار دی او ګس لاندې پکار دی ګس طرف دا خو یې کفن شروع نو د ښځې 5 جامې دي د ښځو 3 دغه دي چې دا ما درته کوم وې او یو ته لوپټه وایي او یو ته دی سینهبن وایي دا زنانه خو د ښځې بیا په دې ځای کې خطا کېږي سینهبن لوی پکار دی دومره لوی پکار دی چې هغه علما وایي که د سینې نه تر نامه پورې هم کافي دی خو لوی پکار دی چې هغه بعضې علما وایي فقهاو زموږ شامل لیکلي دي چې د سینې نه واله تر د رونونو پورې ورسي رونه پورې او یو لوپټه والا پکار دی چې په هغې یې مخه او سر او دا ویښته پټ شي ښه دا لوپټه او دا سینهبن دا به کوم ځای تاسو د زنانو ته لنګ وایي دا به کله ورته وایي لیکن ښځې خطا کېږي دا چې کله کمیس او یو صادر ور واچي د هغې د پاسه به پې استعمالوي کمیس او یو صادر د هغې د پاسه به استعمالوي د هغه بل صادر نه به لاندې دا د ښځې کفن شو 5 د هغې او 3 د سړي که څوک غریبانان یې د وسې نه کېږي نو په یو صادر هم ګزاره کېږي دا کفن باندې خوشبویي واچوي کافور ډېر ښه شی دی حکیمانو سره میلاویږي هغه دې پې پورې کړي او په دې تندو باندې او دس په اندامونو دې د مړو دپاره کافور پورې کړي او کافور دې ورته لوګیم کړي خو دې زمانه کې کافور شته نو خلک ګرباتی مرباتی ورته لوګي کړي په خلکو زکام ولګوي څښا غوندې شی دی اصل چیز پیدا کړي که نه موږ څونه تاوان کوو بل کفن سپین مستحب دی نبی علیه السلام فرمایي البسو من ثیابکم سپینې جامې واچوئ وکفنو فیها موتاکم او خپل مړي پکې ښخ کړئ نو دا سپین کفن بهتر دی بیا جنازه زر پکار ده او چې په کټ کې اوړې کټ کې واچې ولې دا نور صادرونه خلک چې د دې اس شریعت کې حیثیت نشته څوک پې دا شین صادر واچوي عربونه خلک راوړي دا تور صادر نو که دا پې اچوي او کلمه پې نی خیر دی کاسې پې سړی واچوي یو برکتي غوندې د پاک ځای نه خلکو راوړي خو که دې باندې کلمه یا آیت الکرسي دې کړي نو خیال کوئ په خپو ونه لګوئ د کونډو نه لاندې نه کوئ په ښکته کوئ نه بیا دغه وخت کې مړي ته چې مړي وشي پردی ښځې مړي ته پردي مړي ته کتل ګناه ده
د پردو ښځو پردي سړي ته کتل ګناه ده. وایه اوس کنه زمونږ په وطن کې څونه جرینګه راغونډه شي، ټول ضدې دپاره ایا وایي او پوزه کږه وه، ابل وایي یاره سم تور شوی و، ابل وایي داړې چینګې وې، ابل وایي وې سترګې وازې وې. او د ښځو خو بې دې نه بل کار نشته، په کټونو کې ناست دي او دقه غیبت کوي دغه مړي. نو د پردو ښځو پردي سړي ته کتل یا د پردو سړو پردو ښځې ته کتل دا ګناه ده. کومه سړی چې مړ شي ښځه ورته کتی شي دا عدت کې ده، او که ښځه مړه شي نو خاوند ورته کتی شي لاس به نه وروړي. که د غسل ضرورت یې راغی او بل څوک یې نو لمبولی شي ګنې غسل به نه ورکوي، او که د خاوند د لمبولی څوک نو ښځه ورکولی شي. د ښځې دپاره بیا د حضرت فاطمې رضی الله عنها طریقه دا ډولی زموږ په دې وطن کې چې وي دا د پې د پاسه کېږي او سړي دپاره ضرورت نشته. دا به بیا یو سي مقبرې ته چې وړي یې په کومه طریقه دې وړي. نو زمونږ فقهاو لیکلي دي 40 قدمه مړي سره اخیستل دې کې ثواب زیات دی. نو د هغې دا ښه طریقه ده چې د ده ښې وګوي او د مړي ګس طرفي لاول 10 قدمه هغه خپه ونیسي، بیا 10 قدمه د مړي چې کوم ګس طرف ته لنګه د هغه ونیسي، بیا راشي د مړي ښې طرف د ګس طرف شو هغه 10 قدمه یوسي 10 دا بل. نو یو بل سره نمبر په نمبر وړل پکاري. داسې نه ده چې یو سړي یو لطیفه خبر لطیفه نه ورشتیا وي، هغه په لار روان وي جنازه وي موټر نه ورته کوز شو چې ورېږه ثواب به مې وشي. وایي چې اوږه مې ورکړه چې رانه اخېسته نه او سړی درونو، وایي سړی درونو او هر څوک پې تنګ و. وایي چې ما اوږه ورکړه یا خدایه پاکه اوس کې غورځولی شم هم نه شرم دی او دونه یې ستړې کړم چې یا خدای چې اوس څوک راولي چې وایي یو سړی مې د موټر راکړه چې راشه کاکا له اوږه ورکړه. نو دا خو بعضې درونې و زه بشیر جان سره به څه کې خدای دې ده باندې رحم وکړي. خو خیر به هر کیف خبره داسې ده، دا خبره ما نن ته ډېره اوږده شوه خو دا مسایل ضروري وو. خبره داسې وه چې مړي په نمبر وړل دا مستون دي، بل جنازې نه وروستو تلل بهتر دي. که څوک مخکې دي جواز یې شته خو وروستو تلل بهتر دي. او په زر به یې وړي خو جړقی به نه حدیث پاک کې راځي، په نرمۍ به یې وړي. بهر کیف بیا جنازه چې پیل ته کې جنازه فرض 4 تکبیره دي بس. دا نورې دعاګانې مسنون دي. اول به نیت وکړې، صفونه به نیخ کې، د نیت نه پس بیا سبحانک اللهم دی، بیا پس دویم تکبیر نه پس درود شریف دی، دریم نه پس بیا دعا ده. د سړو او ښځو دعا هم درته یاده ده او د ماشومانو هم درته یاده ده. بیا تکبیر دی او د هغې نه پس سلام ګرځول دي. او که چېرې دا ټول نه وي صرف 4 تکبیر او نیت ته وکړي نو په دې باندې هم کار کېږي. مکروه وخت کې به جنازه نه کوئ چې نور راخېږي نور پرېوځي او نور پسې سر ودرېږي، دې ته انتظار به نه کوئ. او که دې ټیم کې حاضره شوه نو بیا په دې ټیم کې هم جنازه کولی شي. بل جنازې له چې لاړ شئ نو جنازه چې سړی وکړي واپس 1 قیرات ثواب کېږي، او چې جنازې په دفنه پورې سار شي 2 قیراته ثواب کېږي. مونږ خلک جنازه وکړو زر تښتو، د دویم قیرات نه محرومه پاتې شو. او نبي علیه السلام فرمایي چې 1 قیرات د احد د غر عمره دی. بل جنازه به څوک کوي؟ هغه سړی دی د دې مړي جنازه وکړي چې د کلي مشري د علاقې مشري یا مړي ورپسې همیشه خپل منځونه کړي په ژوند کې په مانځه باندې خوشحاله و هغه دې وله جنازه وکړي. او که داسې نیک سړی وي چې ته څوک جنازې له راغواړي نو هغه هم بهتره خبره ده. نبی علیه السلام چې به تر څو کوشش کوو نو د جنازې به پخپله د مړو کولې. وایي زما د جنازې د برکت نه رب العالمین دې مړي ته په قبر کې رڼا پیدا کوي. دې وجې نه علماو چې څومره نیک سړی وي او په هغه جنازه وشي نو دا بهتره خبره ده. نور څه مسایل هم پکې شته خو وخت تقریبا ختم دی په دې بیکتف. او دا خو د عجیبه خبره راته را یاده کړه. د تختې دا الوا ملوا دا ناروا ده ګناه ده. زمونږ په وطن کې خلک د تختې الوا پخه کي، الوا پخه کي، ماشومان هم نه خوري، وی بینتې ځي. حالانکې هغې کې مړي څه لاس ماس نه والې او نه پکې د مړي د استنجا اوبه غورځولي. خو دا خلک هم ته نفرت کوي. دا ګناه ده، دا د هندوانو رسم دی. زمونږ په دې وطن کې به هندوانو داسې کول ما د مشرانو نه اورېدلي دي. د تختې الوا پکې نشته. یا ماښام خامخا دا ماښام دی، دا ټول د ګناه خبرې دي. دا مه کوئ. خیرات دا خاتم د جنازې څه نه ده. دا خلک چې مقبرې ته جانمازونه وړي او صابون ورپسې وړي او هلته کې پیسې ویجي، که دا په دې نیت وړی چې د ما دا مړي ګناهګار دی الله به یې پرې وبخي، غلې کښېنه. نو دا ټولې خبرې ابس دي. خیرات کولی شي، په مقبره کې هم کولی شي او کور هم کولی شي، هر ټیم یې کولی شي. خیرات له څه حد نشته. په دغه ورځ هم کولی شي، په سبا هم کولی شي، مقبره کې هم کولی شي، بل ځای هم کولی شي. خو دا چې نه دا خاط د مړي د جنازې څه ده او دا خامخا په کار ده او په دې باندې الله دا بخله کوي، دا خبرې غلطې دي. یا دا ماښام ضروري شی دی او که دا مې ونه کړه نو دا خو به ما ته زما ګناه به وشي، دا خطا خبرې دي. خیرات هر وخت کولی شي، د زمانې او د مکان څه تخصیصات یې مه کوه. او باقي په مړي باندې ډیره کېدل، بعضې خلک پې ډیره شي، دا ډېر زیات رواجونه دي. ځکه چې د بل وخت مقرره بیا به درته وویم. دا یو ملګري څه دعا غوښتې ده، مریض دی، دعا وکړئ چې الله وله شفا ورکړي.
زمونږ د جمع یو ملګری دی غفور خان لالا د هغه په بیګا ټبر وفات شوی و، دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات کړي الله دې مغفرت کړي او الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي، مریضانو دې الله تعالی شفا ورکړي او خدای پاک دې زمونږ مرګ آسان کړي، الله دې مونږ د ځنکدن د سختۍ نه وساتي. څومره ګرانه مرحله ده. راځئ به ګوره بیګا مونږ یو جنازه وکړه، بیګا 6 بجې جنازه چې ما څنګه وکړه او جنازې نه لاړم، هغه ملګری وی یو 2-3 ټکي مسله وکړه چې واپس راتلم نو جنازه کې مونږ سره یو ملګري جنازه وکړه چې واپس راته په مقبره کې تساو خطا غالبا نن 11 بجې جوړ جنازه وه. دعا ورته وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي. نو د جد او د مرګ هېڅ پته نه لګي، الله زمونږ د ایمان سره مرګ نصیب کړي او خدای دې مونږ ته وروستو مراحل د ځنکدن او د قبر ټولې سختې دی الله مونږ ته اسانې کړي، الله یې د هغه سختو نه مونږ محفوظ کړي. الله د اخر وخت کې زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 325 نمبر کیسټ کې تاسو د مرګ متعلق بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.